Hello dear students, hope you to be fine and doing well. سلام دوستانو، تاسو ټول ته یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست یم په شریف انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل باندې. له ټول څخه مونږ په ډیر بخښنې سره معذرت خواهي کوو دا چې څو ورځې مونږ په درسونو کې نه وو او مسلسل زموږ څخه په درسونو کې قضایي راغله، نو له ټول څخه مونږ بخښنه غواړو. د تیر په شان زموږ درسونه په نارمل حالت باندې، یعنی هر یو ورځ وروسته به زموږ درسونه په دغه شان باندې تاسو ته د همدې چینل څخه اپلوډ کیږي. تاسو کولی شئ زموږ ټول درسونه له همدې ځایه ترلاسه کړئ او انشاءالله چې په 100% باوري سره ویلی سم تاسو به وکولی شئ په ډیر اسانه او کم موده کې انګلیسي زده کړئ. نن موږ تاسو ته فقط یو څو 15 تر ټولو مهم انګلیسي لغات راوړي. دا لغات هغه لغات دي چې تاسو سره کولی شئ په انګلیسي کې ډیره تر حد زیات په زده کړه کې مرسته وکړي. راځو دا درسونه شروع کوو، خو مخکې له درس شروع کول څخه یو ځل بیا هم زه تاسو ته وایم موږ تاسو ته په چینل کې په 4 کټګوریو باندې تاسو ته پلی لیسټ لرو. لومړنی پلی لیسټ چې له ټولو مهم ده، که چېرې تاسو لومړي زده کوونکي هغه د انګلیسي ابتدایي درسونه دي، سپورت ته زه تاسو ته لینک پرېږدم او ډسکرپشن کې هم. ورپسې 4000 لغات دي، د انګلیسي مکمل ګرامر دی، انګلیسي خبرې اترې کول دي. یعنې دا ټول هغه څه دي چې موږ پکې ویډیوګانې لرو. هر ویډیو د هر پلی لیسټ په مربوط کې راتلی شي. نن موږ تاسو ته 15 تر ټولو کارېدونکي لغات راوړي. راځو لومړنی لغات چې موږ تاسو لرو د هغه په انګلیش کې forever. forever مطلب د همیشه. FOREVER forever همیشه. نمبر 2 wait. مثلا که تاسو فکر کړئ wait a minute، یو چاته وایي کنه wait a minute معنا یو دقیقه صبر. نو WAIT wait معنا انتظار، صبر. نمبر 3 open خلاص. OPEN open خلاص. نمبر 4 close ویلی سی بند. CLOSE close بند. نمبر 5 easy 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 آسان. نمبر 6 hard ویلی شي سخت. HARD hard سخت. نمبر 7 difficult مشکل، دا هم دا مغه سخت معنا ورکوي کنه. DIFFICULT difficult مشکل یعنی سخت. نمبر 8 minute 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 معنا دا دقیقه. یا نمبر 9 نهم شمیره لغات موږ تاسو لرو hour. hour نه hour غلط ده، hour د الف په شکل به وای HOUR hour ساعت. صحیح سو. په ریاضیات کې تاسو ډیر فکر کړی یو څه لیکي، مثلا یو پر 2 یا 15 H لیکي، نو H معنا دا د hour د ساعت څخه کوي، یعنی چې 80 دقیقې یو ساعت کېږي. نمبر 10 trust ویلی سی باور، اعتماد. TRUST trust مثلا زه تاسو ته trust me په ما باندې باور یا هم اعتماد وکړئ. نمبر 11 fresh ویلی سی تازه. FRESH fresh تازه. نمبر 12 dry DRY ویلی سی وچ. fresh تازه، dry وچ. صحیح سو. نمبر 13 should L سایلنٹ ده ښه دې ځای کې تاسو به دا should نه وای، نه should، دغه به فکر وکړئ حذف په شان وای. should معنا باید. صحیح سو. بیا به دا تاسو په راتلونکي انشاءالله درسونو کې چې کله تاسو د سمپل فیوچر ټینس په اړه خبرې کوئ، یعنې راتلونکي زمانې په اړه به تاسو د should څخه کار اخلئ. should نه په بخښنې سره خو د شالو ویل ده، نو should داسې ده مثلا تاکید کوي په یو څه باندې I should go، زه باید لاړ شم، یا I must go. نو SHOULD should معنا ده باید. نمبر 14 practice ویلی سی تمرین ته. PRACTICE practice تمرین. نمبر 15 and the last word white ویلی سی سپین ته. WHITE white سپین. 15 لغات سو. دا لغات مې ځکه تاسو ته د 4000 لغاتو څخه درس در نه کړ. تاسو 4000 لغات ما ځکه درس در نه کړ چې زیاتره وخت دغه لغاتونه ډیر کارول کیږي په یو جمله کې، په یو څه کې تاسو دا وینئ چې دا ډیر کارول کیږي. نو به هر حال انشاءالله چې ستاسو له
ویډیو تر پای کتلو څخه نړۍ مننه. زموږ د نور ویډیوګانو په تمه اوسئ او که چیرې نوي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.